د بلخ ولایت مقام مرستیال د دغه ولایت له سیمهییزو مسؤلینو سره په ګډه د ابو علي سینای بلخي حوزوي روغتون د بیلابیلو څانګو له ډاکټرانو او ناروغانو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د بلخ مرستیال والي د دغه ولایت د عامې روغتیا د کارکوونکو 40 ساعته خدمتونه د پام وړ وبلل او د هغوی د ستونزو د حل ډاډ یې ورکړ. له بلې خوا په دغه روغتون کې ناروغانو له دوی سره د لیدنې په ترڅ کې د ابو علي سینای بلخي حوزوي روغتون د ډاکټرانو له خدمتونو څخه مننه وکړه. ما خوش هستم از امارت اسلامی که اونا خونه میگشت نوامبرش گفتم ما گفتم دا بیالیش هزار بار ما شکر میکشم از امارت اسلامی خوش هستم 1000 بار. خدا نگاهشان کنه، خدا برکت و دایبشان نگاه کنه، چیزی که مریض هست خدا شفا بده دیگه. نمیشه من دوا ما میگیریم، خود ما میگیریم، مقصد من چیز میکنم. همدارنګه د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال د اختر په ورځو کې د دغه ریاست د روغتیایي مرکزونو او امبولانسونو د 40 ساعتونو د فعالیت په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د هیواد ټولو وګړو ته د خدمت لپاره چمتو دي. موږ په حوزوي روغتون کې لله الحمد